او وکیلان خپله د خپل ځان پوښتنه نشي کوي د خپلې ګټې مننه حاجي وکیلان خپله د خپل ځان پوښتنه نشي کوي د خپلې ګټې او تاوان پوښتنه نشي کوي ستا پارلمان ته د غوجلې نوم نهاد ونه شو وکیلان خپله د خپل ځان پوښتنه نشي کوي د خپلې ګټې او تاوان پوښتنه نشي کوي ستا پارلمان ته د غوجلې نوم نهاد ونه شو د غل ډاکونو مجاهد ته د جهاد ونه شو دا ګیرور او بریتور پکې شکر یې خوري لا چا استعفا ورکړله او څوک پکې ډالر یې خوري لا دا دی سبا بله ورځ بیا انتخابات روان دي دا بې ضمیره قوم به بیا تش په وادو غولېږي دا دی سبا بله ورځ بیا انتخابات روان دي دا بې ضمیره قوم به بیا تش په وادو غولېږي سپینه ماڼۍ به موږ ته بیا کوم یو ښاغلی راوړي او په بیباون کې به بیا کوم یو تراشلی راوړي بارود مخکې ځو بارود کارتوس پردي زامن دلته په زور رالیږي اوباما مونږ ته 10,000 لښکر نور رالیږي بارود کارتوس پردي زامن دلته په زور رالیږي اوباما مونږ ته 10,000 لښکر نور رالیږي یو د پولیسو په ډیروالي امن نشي راتلی بل د کارتوسو په ډیروالي امن نشي راتلی لوړه په خدای چې د هر کور مخ ته پولیس ودروئ او د هغې پولیس ته پاسه بل پولیس ودروئ څو لوړه په خدای چې د هر کور مخ ته پولیس ودروئ او د هغې پولیس د پاسه بل پولیس ودروئ څو سفارش وي خپلولي وي او رشوت روان وي څو د مظلوم په وینو اوښکو تجارت روان وي څو د مظلوم بکتاشې اوښکې د لیمو راوځي د بغاوت سپېڅلې چغې به م د خولو راوځي او ته سبا یو قاتل دې چوک کې په دار وځړوه یو شرابخور یو جوارګر په قمار وځړوه ته سرې عام د یوه غله نه لاس یا پښه پرېږه د یو زاني د یو لوتي ملا ته دوره پرېږه بیا ته په ځان پسې بارود او کارتوس مه ګرځوه بیا ځان ساتو ته باډیګاټ او پولیس مه ګرځوه د امنیت دا 3-4 نقصې په کار واچوئ لرې ګڼم ورته بیا سره او سپین په لار واچوئ بله نقصه وه چې زه د طالب مدافعې وکالت نه کومه د کوم تنظیم کومې جبهې وکالت نه کومه خو زما د ولس د تندغرو اخر څه ګناه ده د دې چاودپوندو او نهرو اخر څه ګناه ده چې بې ثبوته او بې موجبه پرې بوجه واغوندئ یې وایي داسې وه چې د دې راغلو هېڅ تګلاره او منشور نه دی معلوم موږ ته یې تر اوسه لا معدوم او مامور نه دی معلوم په 2 کلونو کې ایله په 3 خبرو پوه شو چې بشري حقوق تروریزم دی او اپین بندوي خو پر دې اپینو کې د تورو پر ځای سپین بندوي بشري ټولنه یوه خبر په زغرده کوي چې افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې دي خو بشر دوستان صرف د ښځو حقوق موږ نه غواړي بشر دوستان دي له باګرامه لږ لیدنه وکړي چې بشریت پکې په سپیو داړل شوی پروت دی په انساني کرامت لوبې د حیوان لګې دي بشر دوستان دي له باګرامه لږ لیدنه وکړي چې بشریت پکې په سپیو داړل شوی پروت دی په انساني کرامت لوبې د حیوان لګې دي او ستا دې قسم وي په انجیل او په پادریانو باندې او بیا دې قسم په کلیسا او سامریانو باندې چې تا شینډن بمبارولو په دې نه پوهېدې چې تا شینډن بمبارولو په دې نه پوهېدې چې زما د بم لاندې طالب که دهقانان مړه کېږي یا پکې ښځې بوډاګان او ماشومان مړه کېږي ټیکنالوژي دې تر کیهانه پورې لاس غځوي د عقل خیک دې تر اسمانه پورې لاس غځوي په سلمترۍ کې په ودونو بمبارونه کوي او تا دې رشدیانو ته د ستورو لقبونه ورکړل زموږ پر توهین دې د سرو زرو مډالونه ورکړل او زما عمر او ګلبدین ته وحشتګر وایې زما مولا او سپین پټکي ته بنیادګر وایې تا دې رشدیانو ته د ستورو لقبونه ورکړل
زمنګ پر توحید دې د سرو زرو مډالونه ورکړل او د شاپسي ترڅنګ د نوي پلانونه ورکړل او زما عمر او ګلبدین ته وحشتګر وایي زما ملا او سپین پټکي ته بنیادګر وایي احمد شاه خان او اکبر خان ته یرغلګر وایي د دوه بیتونو ته مو زیاته توجه غواړم ورنو وایي چې پرون شاهکار چې روسان مې له خیبر منې کړل پرون شاهکار چې روسان مې له خیبر منې کړل له سند او هند له پارس خلیج له سمندر منې کړل نن وحشتګر او دهشتګر او ترهګر یادېږم نن ولې بازو ته خطر یادېږم او له شرق او غرب له سند او هند که له ایران راغلي له شرق او غرب له سند او هند که له ایران راغلي زمونږ وژلو ته چې څومره قاتلان راغلي د اکبر خان د تورې تیر ګزار به بیا یوسي د کیوناري غوندې ټپونه به په ملا یوسي اخري حصې ته راځم چې د ګاونډیانو هم په لږه بخښنه غواړم وایي چې ښاغلیه ستا هم د ډانده مزایل سترګې نشته ښاغلیه ستا هم د ډانده مزایل سترګې نشته توکل په خدای سر دې پر ټولو باندې نه ښیښې په څو وارې دې پر ما د ټوپک زه ښیښې ښاغلیه ستا هم د ډانده مزایل سترګې نشته توکل په خدای سر دې په ټولو باندې نه ښیښې په څو وارې دې پر ما د ټوپک زه ښیښې ته چې ورځې د چا د کور له خوا نه ډزې کوې او بیا د دوی د هلیکوپټر د خولو اور ورېږي دا قضاوت ځان سره ته او ستا ملګري وکئ او د ګاونډیانو هم په لږه ګزاره نه کیږي والي صاحب د ګاونډیانو هم په لږه ګزاره نه کیږي تقسیمایي مو ترمنځ نوره یې واره نه کیږي په مطبوعاتو کې یو بل د خطر زنګ غږیږي په سرنوشت مو بله لوبه د شطرنج غږیږي دا د هرات د ایران کېدلو په درشل کې پروت دی افغانستان نور د مغولو په درشل کې پروت دی روسان هم په موږ د کړي جنګ تاوان غواړي روسان هم په موږ د کړي جنګ تاوان غواړي بیا نفت او غاز ډیزل پټرول د شبرغان غواړي